شیدو د تغذیې د پیاوړتیا او ترویج په اړه سره راټول شوي یو او د مور په شیدو د تغذیې په برخه کې نړیوال لارښودونه او کتابونه هم د برخه ډیره اړینه بولي. نن موږ او تاسو د دې هدف لپاره راټول شوي یو ترڅو د مور په شیدو د تغذیې په مقابل کې چې کمپنۍ او شرکتونه کومو پوډري او تجارتي شیدو ته وده ورکوي د هغو د کړنې څنګه کنټرول کړو ترڅو من د تشویق نشي چې د خپلو شیدو په ځای چې د خدای جل جلاله لخوا یوه ځانګړې تحفه ده د خپل ماشوم د تغذیې لپاره پوډري شیدو ته مخه کړي. د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې په خپلو هلو ځلو سره د نړیوالو علمي مراجعو په استناد ملي پروتوکولونه رامنځته کړي دي چې د عامې روغتیا وزارت مقررات، ملي لارښودنه او د تغذیې عام شعارونه د مور د شیدو په واسطه د تغذیې تقویې اړوند لاندې لارښوونې له ځان سره لري. د مور شیدې یو الهي نعمت ده کوم چې د مور او ماشوم ترمنځ عاطفي تړاو او مسؤونه غذا ده. په اسلامي شریعت کې میندې هڅول شوي ترڅو خپل ماشومان د مور په شیدو سره تغذیه کړي. د مور شیدې نه یوازې خواړه دي بلکې د ماشوم لپاره د دوا سربیره د مور او ماشوم ترمنځ د مینې او عاطفې سبب هم کیږي. نو په همدې خاطر د عامې روغتیا وزارت په دې اړوند هدف او مسؤلیت لري ترڅو په دې برخه کې د ملي لارښودونو او مقرراتو مطابق په ټولنه کې د مور په شیدو سره د ماشومانو تغذیه ترویج او وده ورکړي او د ملي رهنمودونو او مقرراتو مخالفو پوډري شیدو له استعمال او په دې برخه کې له تغذیوي سرغړونو څخه مخنیوي وکړي. په استثنا د هغه شیدو کوم چې د 2 کالو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو لپاره د مور د شیدو ځای نیسي. همدارنګه له ملي تجارانو، صنعتکارانو، خصوصي روغتیايي سکتور له غږیزو او تصویري رسنیو څخه غواړو ترڅو د مور په شیدو د ماشوم د تغذیې د ځای نیونکو د ترویج د مخنیوي په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره او د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې همکار واوسي.